ویښتیا، روښانتیا او بدلون. ویښتیا، روښانتیا او بدلون. څېړنوال ښاغلي عبدالغفور لیوال د مقالو ټولګه ده چې په بېلابېلو موضوعګانو یې خپل نظر اچولی دی. تاسو سره یې شریکوو د خان شهید یوټیوب چینل د لارې. موږ سره اوسئ. بې ځای ناستې پاڅونونه: د ویښتیا، روښانتیا او بدلون شپږمه مقاله ده چې ښاغلی عبدالغفور لیوال داسې وایي: د ټولنیز سیاسي شعور د بلوغ او پیاوړتیا یوه نښه دا ده چې د هرې نیمګړې ټولنیزې ښکارندې لپاره د بشپړ ځای ناستي ښکارندې په رامنځته کولو سره نیمګړې هغه له منځه وړي. د بېلګې په توګه، کله چې غواړي د ښار کثافات او خځلې راټولې کړي، لومړی ورته خځل لوښي جوړوي، او د دې لپاره چې خلک د سړکونو او څلور لارو ترڅنګ سره ګشت ته له کېناستو څخه راوګرځوي، نو لومړی ورته ښاري ټاټۍ تشنابونه جوړوي، او بیا د دې ټولنیزې بې شرمۍ مخه نیسي. په سیاست کې هم همداسې فرمول عملي کوي. لومړی د خلکو شعور له جمهوریته او دیموکراتیکو ارزښتونو سره روږدی کوي، او بیا متعلقه پاچاهۍ راپرځوي. لومړی قانون او د قانون ساتنې بنسټونه پیاوړي کوي، او بیا خلکو ته د مدني او بشري خپلواکۍ ورکوي. موږ له بده مرغه په دې چاره کې مات او ګډ یو، او د اصلاحاتو په لټه کې ړانده او بې امڅا پر مغزو. زموږ ترافیکان او پولیس ډنډې ګرځوي، او د سړکونو د غاړې لاسګاډي او لاسپلوري شړي، وهي یې، ځغلوي یې، تل یې ترې لرې غورځوي، او نه یې پرېږدي چې په ولږه سوې کورنۍ یې د یوې مړۍ وچې ډوډۍ خاوند شي. دا کار ضرور هم دی، ځکه سړکونه له همدې لاسګاډو ډک دي او ترافیک په ستونزه کې دی. خو سرکار هېڅکله په دې فکر نه دی کړی چې دا خلک چېرته ولاړ شي. د سړکونو ځای ناستي څه دی، یا د دې بدیل څه دی؟ که ټاکلي مارکېټونه نه وي، نو هېڅکله به دا خلک سړکونه پرې نږدي، او د ترافیکو او پولیسو له لاسه به ډنډې لرې نه شي. کیسه په سیاست کې هم همداسې ده. په دولتي چارو نیوکې کوو، ځکه ښه ګورو چې په سرکار کې پرېمانه نیمګړتیاوې شته، خو پر غوره، بهتره او بشپړ بدیل فکر نه شو کړای. چې زړه مو خولې ته راشي او په تنګ شو، نو خامخا په جنګ شو، ټټر مو راوپړسېږي، او د سرکار د راپرځولو هڅه راپیل کړو، شکنځلې وکړو، شعارونه وتوغوو، سړکونو ته راووځو او زړونه یخ کړو. خو که څوک مو وپوښتي چې دا کار چې د سرکار نه، نو ستا ځای ناستي یا بدیل څه دی؟ په دې کې مو بیا ژبه ونښلي او ځواب نه لرو. په سیاست او ټولنیزو چارو کې زموږ یوه تاریخي او لویه نیمګړتیا همدا ده. انګریزي ښکېلاک غږ وکړ چې اعلیحضرت امان الله شاه غازي خدای مکړه کافر شوی دی. موږ تر ده مسلمان، تر ده عادل، تر ده بهتره، تر ده پیاوړي او وطن دوست، تر ده ځوان او فعال، تر ده د وطن د پرمختګ ارمانجن پاچا ونه لټوه. د غوره ځای ناستي ټاکلو لپاره مو ګډ فکر او عمل ونه کړ. یوازې مو کوتک راواخیست او د سمون پاچا مو راوپرځاوه. څه خبرو چې پر غلو واوړو، او دا خبر چې بې سواده لارښوونکي به مو یوه پېړۍ شاته بیایي. تر دې وروسته مو څو ځله هم داسې وکړل. له پاچا ولسمشر محمد داود خان سره مو هم ورته لوبه وکړه، او تر دې چې له خپلو ظالمانو څخه په تېښته کې مو وطن پردیو لیوانو ته وغورځاوه. زما دا خبرې هېڅکله داسې مه تعبیروئ چې موږ دې نیمګړتیاوې په سترګو وینو او څه دې نه وایو. موږ دې پر موجود ناورین او کړکېچ شکر وباسو او غلي کېنو. نه، هېڅکله داسې نه ده. زما خبره په دې کې ده چې له موجودو ستونزو څخه د راوتلو لپاره تر شته حالت د بهتره ځای ناستي په اړه خو باید فکر وکړای شو، او که نه، منډه مو یوازې تر شته نیمګړیو نظامونو راپرځولو پورې وي، نو پوه شئ چې بیا به پر ګړنګ ورپېښ شو. که تاسو زړې جامې لرئ چې څو ځایه څیرې او سورۍ دي، ساړه مو هم کېږي او خیرنې هم دي،
بوی هم کوي او بده هم ښکاري. نو د پاکو، نوو، روغو او ښکلو جامو موندلو لپاره باید هڅه وکړئ او که له ډېرې غوسې څخه یوازې همدومره وکړئ چې زړې جامې لرې وغورځوئ او بس، بیا خو به بربنډ پاتې شئ او یخني به مو ووژني. زموږ ټولنیز سیاسي شعور دغه برید ته نه دی رسېدلی. موږ پر بهتره ځایناستي فکر او کار نشو کړلی او زموږ له بدو ښه ته او له ښه څخه ښه تر تا د لیږد د پروسې مدیریت نه زده. زموږ یوازې هغه ځای نه خوښیږي چې پکې یو، بس منډه اخلو چې له همدې ځایه وتښتو، خو تل مو پیښه له بدو څخه بدتر ځای ته وشي او بیا له هغه ځایه هم یوه نامعلوم لوري ته تښتو. هېواد راباندې سور اور دی، غواړو بهر ته وتښتو، بس هر څه چې پیښیږي خو چې له دې ځایه وځو پایله یې دا شي چې یا ډوب شو یا مو نهنګان وخوري یا جیلونو ته ولاړ شو او یا هم د بې هویتۍ او پردیسۍ حقیر او خوار ژوند ته ځان ورسوو. پر دې مو هېڅکله فکر، خواري او عمل ونه کړ چې همدا خپل هېواد له دې حالته راوباسو او یو داسې نظام پکې پیاوړی کړو چې ژوند مو پکې خوندي او راتلونکي تضمین شي. ما ته ډېر دوستان راځي، بس خوله خلاصه کړي او شکایت پیل کړي، سر وټکوي، ښکنځلې وکړي، زړه تش کړي. زه پوهېږم چې رښتیا وایي، زه خبر یم چې دا ټولې نیمګړتیاوې شته، زه قانع شم، خو چې ترې وپوښتم څه وکړو؟ راځئ له همدې حالته د بهتر حالت راوستلو لپاره یو منظم سیاسي کار وکړو. بس سټ وګروي، دا کار ورته ناشونی، لرې، بې پایلې او بې معنا ښکاره سي. اوس مې چل زده کړی، که وغواړم له چا نه ځان خلاص کړم نو په لومړي سر کې ترې وپوښتم تر اوسني وضعیت بهتر حالت ته څنګه ځان رسولی شو؟ له یوه شخص یا اشخاصو څخه چې ته شکایت کوې غوره شخص یا شخصیتونه کوم دي او څنګه یې له ښه والي ضمانت رامنځته کولی شو؟ په همدې کې مې مخاطب چوپ شي او په نهیلۍ نظر راته وګوري. وار له واره خو یې زه له منګولو خلاص شم، خو خواشینی په دې شم چې ولې زموږ خلک تر همدې ځایه راځي او وړاندې تلل یې نه دي زده. سالم ګوندي سیاسي کار ته غاړه نه ږدي، پر بهتره ځایناستي فکر نشي کړی او تر موجود حالته د بهترۍ په راوستلو باوري نه دي. موږ د کونړ او ځاځیو ځنګلونه پرې کوو خو نیالګی نه کرو، د بادغیس د غونډیو د پیستې ونې وهو خو پر ځای یې بوټي نه ږدو. موږ د ډبرو کانونه په پردیو پلورو خو دلته یې د پروسس لپاره فکر و عمل نشو کولی. موږ د حکومتونو راچپه کولو ته خوشحالیږو خو تر هغه بهتره حکومت ته نشو راوستلی. د واکمن مرګ ته اتڼونه کوو خو تر هغوی غوره ځایناستي واک ته نشو رسولی. د همدې لپاره مو ټول اتلان او ښه واکمنان وژل شوي او یا مړه شوي. هغه دي یو ولسمشر ته مو له ډېرې غوسې غویی وویل خو نن یې عکسونه پر تندي ګرځوو. تر ټولو لوی هېوادپال یې ګڼو ځکه تر هغه بدتره مو تجربه کړل. زه دا نشم منلی چې دا زموږ کار نه دی یا زموږ په وس کې نه دي یا یې موږ نشو کولی. کله چې نورو ولسونو دا هر څه کړي دي باید موږ یې هم وکړلی شو. موږ باید د دې شعور رامنځته کړو چې نیمګړتیاوې سمې کړو. که نه یې شو سمولی د یو بشپړ او ښه طرزالناستي د رامنځته کولو لپاره یې باید د عمل وړ طرحې رامنځته کړلی شو. دا کار د سالمو سیاسي ګوندونو په مرسته کړی شو. موږ له ګوندونو سره هم همداسې چلند کړی دی. نیمګړي او بد ګوندونه مو درلودل، توبهګار شو، له ګوندونو څخه مو کرکه پیدا شوه، بد مو راغلل او اوس سم ګوندونه نشو رامنځته کولی ځکه خو ورڅخه تښتو. د دې حالت علاج بې ګوندي نه بلکې د سمو او ښو ګوندونو رامنځته کول دي. کټ مټ د همهغه زړو جامو کیسه ده. هغه وخت یې لرلې وغورځوي یا هغه وخت باید دغه لرلې جامې لرې وغورځوي
چې نوې ښکلې او پاکې جامې پیدا کړي، که نه وي بربنډ به پاتې شئ. مننه.